مدینہ منورہ کی چونکہ مختلف مذاہب والا اوسیدل مختلف فرقے وے خو لیکن اکثریت پکې د یهودیانو د هغوی په تجارت او سیاست باندې قبضه وه او د هغوی په مقابله کې یو دوه ډلې وې یو ته اوس وې او بلې ته خزرج چونکې دا مشرکانو او دا خلق د یهودیانو محکومو یعنی کم خبره به چې کوله او کم کار به چې کولو نو د یهودیانو نه به تپوس کولو حتی که علماء کرام فرمایي چې د خپل لور واده به کولو او چاله به لور ورکوله نو د یهودیانو د مشر نه به تپوس وکړه چې د پلاني له لور ورکومه نو دا څنګه ده او په خپل طریقې او بغیر د اجازت نه به کار نشو کولی او بله وجه دا وه چې دوی به د یهودیانو نه قرضونه اخیستل او په هغې باندې به کار کولو خو لیکن په یهودیانو کې خپل درې خاندان وو یو بنو قینوقا یو بنو نظیر او بل بنو قریظه دی کې خپل درې ډلې وې بنو قریظه څو ځلې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره معاهدې به وکړي او دا به ورته وي چې صاحب مونږ به ستا خلاف کار نه کوو تاسو سره به جنگ نه کوو او تاسو سره چې څوک جنگ کوي نو هغوی سره به مونږ نه ودرو دا څو ځلې وکړي او مونږ به داسې یو چې غیر جانبدار وو تاسو سره به هم جنگ نه کوو او تاسو سره چې څوک جنگ کوي نو هغوی سره به هم نه ودرو خدای دروغ وی ګورئ یهود په زمانه کې شریر خلق دی اوس هم یهودیان شریر دی ظاهری طور به دا وی او پټه پټه به کار کولو مشرکانو سره به پټ پټ ودرېدل هغوی سره به تعاون کولو هغوی سره به امداد کولو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله پاک جل جلاله دا بیان فرمایلو چې بدترین په دوابو کې هغه انسانان دي چې هغه کافران دي او هغه د الله پاک جل جلاله باندې ایمان نه لري دا بس ته وایي دابا ما یدب علی الارض څه چې په ځمکې باندې ګرځي هغې ته دابه وایي جانور او یا د انسانان دا ټول دابې دي ښه موږ په ځمکې ګرځو راګرځو که نه نه دې ته دابه وایي الله پاک جل جلاله فرمایل چې بدترین په دوابو کې هغه شیانو کې چې هغوی ګرځي راګرځي هغه انسانان دي چې هغوی کفر اختیار کړی ده او په الله پاک جل جلاله باندې ایمان نه لري او هغه انسانان دي چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي چې تاسو سره معاهده کړې ده او بیا د خپله معاهده ماته کړې ده په هر ځلې چې کله به معاهده وکړه چې صاحب تاسو سره به هم جنگ نه کوو او تاسو سره چې څوک جنگ کوي نو هغوی سره به هم نه ودرو لیکن بیا به پټ لاړل او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک مخالفینو سره هغوی سره به ودرېدل هغوی سره به امداد کولو الله پاک جل جلاله پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک ته خطاب فرمایلو چې ای زما محبوبه صلی الله علیه وسلم اوس داسې طریقه وکئ چې کله خو په جنگ کې عمومی که نه نو فشرد بهم داسې اوه داسې او داسې اوسغلوه چې دا رستو خلق ته عبرت والی داسې اوسغلو
چې دا کمې رستو قبیله ده، رستو خاندان ده، رستو یهودیان دي او یا ملاتړ دي چې هغوی ترنه عبرت والي. داسې کله کله وشي ښه یو سړی وي ډېر جنګجو وي، جنګجو کله کله ورسره داسې کار وشي چې د هغه نه نور خلک عبرت والي چې هلکه پلانیم ګوره دا کار کولو، او داسې نشان عبرت سزا ولا ورکه. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله پاک جل جلاله او فرمایل چې کله خو په جنگ کې پیدا کوي نو داسې اوس غلو چې رستنی خلق ترنه عبرت والي. خو د څه دپاره؟ لعلهم یذکرون، دپاره د دې چې نصیحت ترنه ګوره خلق والي. اے کافر سره بو د جنگ په ټیم کې نرمي نه کوي ګوره، ځکه هغوی ترنه بیا غلطه فایده اخلي. کافر سره بو د جنگ په ټیم کې چې جنگ کې وته ده میدان سور ده، بس بیا چې کافر ویني بس توره والا را خلاصوه، بیا ورته جیجي مه کوه، بیا ترنه سر وا سر، هلته به نرمي نه کوي ګورې ښه. بیا خلک وایي چې دا د ما نه وډار شو، نرمي به نه کوي. چې کافر دې ولیدو او دې لیدل چې دا جنگ ته راغلی ده او په مسلمانانو باندې حمله کوي، بس خو چې ویني بس سر ولا لاندې کوه او سر ته نه وایه. او بل پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک ته دا ارشادو کو چرې تاسو د دغه قوم د خیانت نه یریږئ چې دا قوم به سره خیانت وکړي، معاهده به ماته کړي، نو فانبذ الیهم علی سوا، تاسو ورته هم دا خپله صلح ور واچوئ چې بس خبره ختم، تاسو موږ سره صلح کړې ده، معاهده مو کړې ده، تاسو معاهده ماتوئ، بس زما د طرف نه در سره معاهده ماته ده. یهودیانو ته به دا ووایي او اعلان ده هغې وعدې د منسوخۍ به وکړي چې تاسو سره کومه وعده وه ماته ده. پټ په کار نه کوي ښه ګوره، شریعت مبارک دام طریقه ښودله، پټ کار مه کوه، اعلان ورته وکړه، کافر ته ووایه چې تا کومه وعده کړې وه او ما در سره کومه وعده کړې وه، تا د هغې پاسداري ونه که، بس زما د طرف نه هم تا سره وعده ختم ده. اوس ځان تکړه که، بس اوس زما ډب ته ځان ټینګ که. دې وجې نه چې د وعدې پاسداري به کوي. یو صحابي د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دا 20 کاله بادشاه پاتې شوی ده د مسلمانانو، او لوی صحابي مبارک د یو ځل رومیانو سره معاهده کړې وه، لیکن کله چې د معاهدې ورځې راغې فرض کا لسته ورځې پاتې شوې، نو حضرت امیر معاویه رضی الله عنه رضی الله تعالی عنه داسې طریقه وکړه چې دا خو بادشاه و که نه، خپلو فوجیانو ته یې وویل شابه سرحداتو ته ځان رسوئ، لا ورځې پاتې دي. په دې کې یو صحابي مبارک ته حضرت عمرو بن عباسه رضی الله تعالی عنه ابو داود شریف کې روایت ده، هغه دغه فوجونو شاته را روانو، په سورلۍ باندې دا 4 یا 5 نمبر مبارک صحابي د رضی الله تعالی عنه اس وسره ده ترکی برزون او پاغه باندې سور د شاته را روان ده، او د شاته نه دا आवाज کوي الله الله وفاء لا غدر، د الله پاک جل جلاله نه وډار شي، د الله پاک جل جلاله نه وډار شي، په خپل وفا باندې وعده باندې وفا کوي، دوکاو نه کوي. ګوره حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک چې دا واوریدل،
او دا صحابي مبارک سوای وته وی ما د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه اورېدلې دي او پر خپل غوږونو مې ته اورېدلې دي چې تر څو پورې معاهده ختم نوي او تا کم دی کې فوج پوزیشن سنبال کړی وي نو د هغه ځای نه به پوزیشن هم نه بدلوي. څه معنا؟ تا چې کم دی کې فوجونه ایښي او معاهده دې وکړه بس فوج به تر معاهدې پورې هغه ځای ناست وي بل ځای به نه بدلوي چې بل ځای ته ځان ورسوي. نه، معاهده دې کړې ده. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله دا حدیث ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک واورېدو نو خپل فوج ته امر وکړو وی واپس راشئ او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان زما په سر سترګو قبول ده او فوجیان واپس راوستل. لہذا د وعدې به ګورې پاسداري کوي، د معاهدې چې معاهده دې وکړه بې باغې کې ګورې دوکه نه کوي، دوکه به نه کوي. الله پاک جل جلاله فرمائی ان الله لا يحب الخائنین. الله پاک جل جلاله ګورې خیانت کون کی خوښوي نه. لہذا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تدا بیان فرمایلی شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. اللہ پاک جل جلالہ فرمائی بے شکا بدترین د جانورنا د اللہ پاک جل جلالہ پنسبان لے الذین اغا کسان دی کفرو چاگئی کافران دی اغی کفر اختیار کرے دا بدترین کسان دی پروی زمین باندې دا اللہ پاک جل جلالہ ناخوخ بندگان دی پروی زمین باندې زکا چی دا اللہ پاک جل جلالہ دا مبارک ذات نا انکار کوي، دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا رسالت طیبہ نا انکار کوي. لہذا دا گورے بدترین کسان دی پروی زمین باندے دا اللہ پاک جل جلالہ پنیز باندے فہم لا یؤمنون. اللہ پاک جل جلالہ فرمائی پس دائی ایمان نراوڑیو الذین اغا کسان آہدت منہم دا اغا کسان دی چتا وسرا معاہدہ کری دا ثم ينقضون عهدهم بما توی دی اغا وعد اخپل لرا اخپل معاہدہ سکوی ما توی فی کل مرت یعنی ہر ذلی چی معاہدہ کلیدا نو دی بے معاہدہ ما تکلیدا وهم لا يتقون او دی نیریگی دا اللہ پاک جل جلالہ نپوادی ما تولو معاہدی ما تولو کی فإما تثقفنهم اللہ پاک جل جلالہ فرمائی پس کو چرت پیدا کی دوی لرا فی الحرب پاغ جنگ کیا دا جنگ پا حالت کی دی اولی دل پیدا رکل پاغا میدان جنگ کیا فشرد بهم من خلفهم بس داسی اتختوا پدوی سرا من اغسو کو اور ڈار کا پدی سرا غسو کو خلفهم چرست ددوی نسوک دیو دا سے سزا والا ورکا دا سے چارستانی تنا عبرت واخلی لعلهم یذکرون دا پارا دا دی چی نصیحت قبول کیا دا سے سزا والا ورکا چرستانی خلق تنا عبرت والی و اما تخافن من قوم او کو چریت یریگی داغ قومنا خیانتن دی غید خیانت نه یریگی چه تا سر بدای پا وعدے کی خیانت کیا فانبذ الیہم علی سوا پس اغردوا تو دیتا اغا وعدا الیہم دیتا علی سوا پا برابر ایسرا یعنی تو ارتام دا وعدہ سکا
چې بس معاهده ختم، اوس په جنګونه وي. ان الله بشک الله پاک جل جلاله چې دی لا يحب الخائنین نخوخوي الله تعالی جل جلاله خیانت کوونکو خلق لرا. چې کوم خلق خیانت کوي کنه نو هغه الله پاک جل جلاله نخوخوي. صدق الله العظیم.